السلام علیکم زه فواد بادشاہ نن زمونږ ټاپک چې کوم دی ډېر مدفس باندې دا به په پورنوګرافیک په اړه کې اډلټ مووی چې د څوک وته خراب موویګان وایي څوک وته یو څه وایي څوک بل پایاشي whatever you name it دا ډېر زیات یو لازمي ټاپک دی زموږ आवाज وګړي بوغ دی خیر به دې باندې ډیسټرکټ مو او دا ټاپک ډېر زیات لازمي ټاپک دی ځکه چې زما په سایبر سکیورټي کې وښو الحمدلله او نور هم لګیا ما ذکر به من کو مخې د بګزانو باسو یو شی ما نوٹ کوم چې almost every human چې دا سره دا سلفون دی او هغه کې انټرنیټ ته نو هغه یا ډایرکټلی یا انډایرکټلی چې کوم دی د پورنوګرافیک ته یا د اناپروپریټ کوم کانټینټ چې کوم دی دیتا هغه ایکسپوژر دی کاغه د سوشل میډیا په تھرو باندې دی کاغه د ټیکست میسجونو په تھرو باندې دی کله ایمیل په تھرو باندې دی او کاغه په هر څه باندې دی خو انیوی دا کوم کس چې دی د ایکسپوژر دی کاغه زنانه ده او کناري نه ده چې سو یو نو کزنانه او نارینه it doesn't matter کاغه ولته دی او کلوې دی او کاغه مولا دی او کاغه نه دی مولا دا ټول چې کوم دی دا ایکسپوژر دی یو سم سورت اف دیز کانټینټ د دې کانټینټ نو موږ څنګه ځان بچ کوو هغه باره کې موږ خبرې کوو که څوک خو نه واړي او څوک وایي چې یاره موږ د غړې مې خو خپل جوړ له کوو څه براکه غو هغه خپل لا کوي خو ستاره کسان لپاره چې څوک مایندفول دي او څوک وایي چې یاره زما واړه دي سبا ورځ به د سکول نه زما زنانه دي بلاس کې موبایل او د څه د واړه مچار دي یو خراب شی باغې کې راخاره شي چې هغه زما غټول کموت چې کوم دی خراب کی یا خبره ده ایموشن د بکار نه لري په دې کې ټیکنالوژي چې کومه ده هغه نن سبا د انګریزانو په لاس کې کته ځان ډېر وځي کنه چې وایره منګه د سیو خو انګریزان چې کوم دی هغه به معنی هغه سره ټیکنالوژي په لاس کې ده هغه چې سغواړي ستا موبایل ته ډایرکټ راوړي هغه پښتو کې دا اناپروپریټ لږ چې کوم دی پټوان دی کوم ویګان دی هغه هر نمونه شی دی راوړي ته دې سګدي مګه ته ستات اتورایزیشن نه بغیر ستانه اجازه نه واړي ته یې څوک چې ستانه به اجازه واړي په دا غیره بار موږ څنګه دې کار وګورو یاره موږ ځان د دینه بچ کو په دې کې زموږ سره بیا دوه طریقې راځي په دې کې زموږ سره یو ټیکنیکل دی او بل پرسنل دی په ټیکنیکل باندې بل ګوري باسو کو چې یاره موږ د یو کانټینټ زموږ دی موبایل ته راځي د دې سره موږ سجل وکړو یو بر ځان چیپ انسان نه راغی چیپ خواغه انسان نه بس په پالش مالش او راځه کړي خو نور مخې ته وایي غنو چې بای مخې ته نور سدي یو خبره دا کومه یو کار دی کنه چې د انګریزان چې کوم دي د نور ملکونو والا او کوم چې مسلمانان دي مسلمانان هم نن سبا د ځکه انفورچونټلی هغه مون کمپاین هم دا دی چې یاره ستاده وړو د دماغ منګه څنګه ګندخو پورنوګرافي د یو خراب شی دی چې په دې باندې څوک راخته شي نو هغه د دې بیا سټیسفیکشن داغه نه کیږي هغه نه پرسنل سټیسفیکشن کیږي نه سیکشوال سټیسفیکشن بیا کیږي نه فاینانشل نه منټلی هغه ټوټلی ډیسټرب دی واړه خو د یو ټایمي په وړو کې چې هغه ټایم کې هغه وایي چې چلو پوه شوې دا په ټولو باندې منګه پیوځي دا نو دا غیره لپاره به موږ څنګه د یو کار کول غواړي چې موږ دا بچ کو ځان دي پورنوګرافي زموږ سره ګوره ټیکنیکل ویلز چې کوم دی هغه سیف سرچ په دې سکرین باندې بتا سره راځي زبر لیست چې دا په دې سکرین باندې ورکما ټیکنیکل باندې زموږ سره سیف سرچ راځي باندې کې ماک اپ یو باندې کې سافټ ویر دی یا نورن دی یا د یو انټي وایرس دی چې هغه تاسو ورولې باندې کې اکثر تاسو هغه وي دا سیف سرچ په ان کا کله چې تو سیف سرچ آن کې نو ته چې کله بیا هم سرچ کې یا سکه او واړه یا سرچ کې سیجل کې هغه اتوماتیکلی هغه اډلټ کانټینټ چې کوم دی هغه باندې به ختمي وي بیا زموږ سره بل لازم پیرنټل کنټرول د یو شی دی په سافټ ویر کې چې هغه کې پیرنټل چې دی هغه د ټایم اور واځي چې زموږ موبایل چې کوم دی دا پلاګ کس په دې ټایم نه دی برکته شي هغه کې سره مونږ ویب سټ چې دی هغه بلاک کولای شم پیرنټل مطلب یو مور پلار کنټرول دی باغ شي باندې ډیوایس باندې دا ډېر یو لازمي شی دی چې تاسو کوي کله هم تاسو وړول موبایل ورکوي ته کوشش هم کوئ چې باغ باندې پیرنټل کنټرول ان غوړي اګه تاسو مونږ د په جمعات کې ناسي موږ به خو د دماغ چې کوم دی هغه په پورنوګرافي کې نن سبا انفورچونټلی دا شی ډیر زیات اهم شی دی د حد نه سیوا اهم شی ډیر زیات تابو دی هغه یو شی دی لکه چې خلک شرمېږي موږ ټول چې لګیو په خپل دماغ کې یو خبرې کوو د بل سره شیر کوو نو ځکه چې بیا موږ شرمېږو په دې باندې او دا شرم شی نه دی ځکه دا شرم شی نه دی چې کله ته هم په دې ژوند باندې شرمېږي نو ستا وړل چې کوم دی استا خپل دنه انټرنل یو لغه چې کوم دی ته باغې باندې مخه ته بیا ته تکلیفي نو خبره دی چې ته د دې یو شی ټیکل وکې
مطلب دا ته ځان نه کنټرول کې مخ کې چې تا خرابې ورسا زموږ سره بیا راځي کانټنټ فلټرینګ سافټویر چې کوي په هغه کې زموږ سره ایکسټنشن راځي براوزر ایکسټنشن دي دا دومره بس تاسو درکوم په دې لینک باندې لپاره سکرین باندې وتا سره شي پیوریفای دی او بلاک سایت دی دا کې نه شي دا یو په پیسو باندې ملاويږي خو اټ ډزنټ ماتر مای فرند پوه شو هیڅ فری نشتی یا جنت چې هغه تم نه پری ملاويږي کنه الله پاک چې هغه څومره رحم کوونکی والده خو بیا به هم جنت چې ځان بکړای فری کې شي چې نه ملاويږي پوه شو دا خو د دنیا شي دی د دنیا خو د هیڅ پری نه ملاويږي ټول پیسې ورکه پیسو بغیر مخه تل نه شي نو براوزر ایکسټنشن چې کوم دی دا انسټالول غواړي په خپل موبایل کې او یا په کمپیوټر کې کله هم څوک اډلټ سایت یا سرچ کوي نو هغه اتوماتیکلی به هغه بیا نه سرچ کیږي هغه کې دنیا شې لسونه دی خیر هغه برابرې براوزر کې دنه تاسو به اډلټ وای کلیک کوي نو اتوماتیکلی هغه ټول فونوګرافي سایت چې کوم دی هغه ټول چې دی راغون کی نو دې ته ځان خیال کوئ اوس ګورم سره بل لازم پرسنل کنټرول یو خدای ټیکنیکل کنټرول شو کنه ټیکنیکل مونږ څه دي کول غواړي چې هغه مونږ وکړو چې هغه زمونږ دا واړه چې کوم دي زمونږ د لغانه بچي واړه یوازې نو ته هم دا څه چې ګوري ته هم دي څه ګورې هغه لوی کړه ګيري کسه کار څو کې ته هم دا ګورې چې بده کې څوک نشته په دنیا کې دا ګوره دا یو بایولوژي ده په دنیا کې دي یو انسان باندې چې هغه سره په موبایل یا انټرنیټ په لاس کې هغه به د دې شي نه پریوته نه I don't believe it man I do not believe it okay کزان ملک یم خو I don't believe it هغه کس چې بس هغه سره بس یو موبایل نشتی هغه هم چې دین هغه هم ایکسپوژر یا په پوسټر لګیدلی هغه د بلوګیدلی یا باسو ګرځي او یو باغې خلک په نقاب کې راوړي خو پوندې ولا بیا هم صحیح کوي ګوره somehow some sort چې کوم دی یو کس چې کوم دی هغه ایکسپوژر دی these kind of inappropriate content کله چې تاسو یو پرسنل طریقه باندې موږ څنګه وګوره be mindful of you clicking پوه شو کله چې تاسو ایمیل راشي او شیر راشي باغې کلیکینګ مکوئ بای تاسو به اکثر دې یو پټو راولي چې باغې پټو کې به تاسو ډیر زیات خپل سامان ښکاری او باغې سامانونه کې ګوره یو nothing is free remember this هغه سامانونه چې کوم دي ته چې باغې باندې کلیک وای نو هغه ستا سامان چې کوم دی هغه ایکسپوز کی just be careful پوه شو دې خیال ډیر زیات کوئ ځکه چې یو شی هم فری نشتی او چې څوک دومره ځان مطلب د بے عزتی کوي ځان جامع وباسي نو تو څوک راغلی چې دا به یو شی فری درکې خو دا هغه به خامخا کانسیکوینسز یا به تاسو پته لګي یا به نه لګي یا به تاسو ډیره بګرانه باندې لګي just be very careful زموږ سره ګوره راځي دویمه چې کوم دی هغه چې تاسو کله په فیسبوک یا په هر یو ځای باندې ناسي او باغ باندې یو inappropriate content راشي رپورټ کوی ډایرکو هغه چې کله تاسو رپورټ وای پای کې تاسو راشي اپشن زیاده دا رپورټ چې inappropriate content دی دا موږ څنګه لور کوه به تاسو بیا بچ شيخه اوس بل خبره ده چې تاسو خو بلاس ګوره دا شی نیولې او تاسو دا دی ولې چې سره کا ایپډ دی کله چې سره موبایل دی کار ستې دا شی به تاسو بلاس کې نیولې لګي او دا بل لګي شپې بیا دا چې ګوري دا ټول چې کوم دي دا کیشز دی او کوکیز یو دا کوم وای هغه ټول جمع کیږي بای دا چې کله ټول راجم شو دا ټول چې کوم دي دا ستاسو پروفایل راغی ته بیا انستګرام ته ځې کته فیسبوک ته ځې کته هر نمونه دي یو سوشل میډیا د جدو باغې باندې لاس ورشه ته دا به دا دوه نمبر سامان چې کوم دي راخاره کیږي دا دوه نمبر سامان چې کوم دي ته موست به دې باندې راځي چې تا یو شی کتل دی نن سبا خو انفورچونټلی ځینې ټیک ټاک باندې شنو باندې ویډیوګان نازي اته ویډیو په منځ کې به یو غلغړ پټو به کیسه راوډانګي اورې ته هغه نارمل ویډیو وي په منځ کې به یو سکند نکن راشي بیا په تر حواله یې خدای پاک چې دا شی بیا راځي مو ځای څنګه اورې په دې شي خو موږ تباہ او برباد شو نو be very careful کتا سو وړو دا وایي چې موږ وړو ټیک ټاک میک ټاک ورکو نو پاګه کې هم دا شی راځي خو دې دا مطلب نه چې تاسو هر یو کس لري بلاک کې دي شي نو چې ټیک ټاک باندې استعماله چې څومره تی وړا یا خپل ځان هر یو کس یو شي نه بچکه دومره به تو هغه ته الټا راځي خو دې مین سدي زیاره ځان په کول غواړي چې موږ به څنګه د دې شي نه ځان کنټرول کوو دا موږ څنګه د سی یو inappropriate غراشي زه کوم ریسرچ سایبر سکیورټي او کله چې د سایبر سکیورټي ریسرچ کې نه ته دې شي د دومره پریوزي چې ستاسو دغه تور شي ځکه چې دا یو ډیلی لایف یو شی دی نو په ورک کې بهر ځای کې زموږ په دې شي کې موږ لګي چې په پروګرام موږ څنګه اډلټ سایت چې کوم دی موږ څنګه بلاکو کم کی ورډز دی کم لغه دی هغه شی ټول د سي عام شي چې د سړي بیا دماغ له مزام نه ورکي نو بیا زمونږه کمپیوټر چې کومه هغه کیسز کریټ کوي نو هغه په مخه باندې یو شی بل شی راځي نو هغه بیا موږ لګي یو بلاک او بل بلاک او اټس نان سټاپ مای فرند نان سټاپ چې د کوم یو کس سره خپل مطلب دی چې د کمپیوټر د دې شي ایکسپیرینس ته هغه غرق دی هغه به دغه بس جو لالنه وخت ته برګوري
بیا چې بل دی هغه پریکټیکل ودا سوی پریکټیکل کریټیکل تھینکینګ دا په تاسو دا غټ ورډ دا بسنګي پریکټیکل کریټیکل تھینکینګ چې راځي په دوه طریقه باندې کوم یو په اسلامي طریقه باندې په اسلامي طریقه باندې کریټیکل تھینکینګ دادی بای چې یاره ته بدی شنو باندې کلیکې خو ستاسو ورسته ګناه هم کیږي بدی په دې شی باندې ګناه ده ستاسو بل دنه ایکسپیکټیشن چې کوم دی کوه د شی کسه ستاسو ایکسپیکټیشن چې کوم دی هغه دومره حتی لاړ شي چې سبا ورځې ته هغه ډیماند کې د خپل وایب نه یا د خپل بل یو دي کس نه چې هغه ستا هغه ډیماند نه پوره کیږي نو ستاسو سټیسفیکشن لیول چې کوم دی هغه ډاون کیږي تاسو یو دا پرسنل لحاظ باندې بیا ډیر جنگونه مونږه راځي ځکه چې ستاسو لیول نه پوره کیږي دا خو موویګان دي او دا خو ګوره ان اپروپریټ دا خو یو شی دي چې راخکړه یو شی دی چې دا مونږ تاسو څنګه ډیسټریکټ ګوره په دنیا کې ډیر ملکونه دي چې تاسو نور نه سبب پته لګي چې هغه خپل واړه چې کوم دی هغه باقاعده د سکول نومونه درځي او ارسي ولا بلاک کړی دي ارسي چې کوم دی هغه مخ ته هغه د جزونه شکته بلاک کړی په زوري بلاک کړی دي او نو هغه لګیا دی هغه یو میډیا راغی بل میډیا راغی هغه د میډیا نه لږ تاسو لګیا ودا میډیا راخکړی دا په دې میډیا باندې کته یو اله خبره کې ستا خبره چې دا هغه باندې او که خپل هغه تاسو د لغړ پټفان هغه مویګان سره راوړی ته د ګیدی مخه ته خوستا نه شي کولای یو کس هم بلاک کولای نشي انفورچونټلی د دومره ګوره پاور دی پاور اف د پین اند پاور اف د تھینکینګ د دې لپاره ګوره سکول او دا شي نه جدي دا خو 100% لازمي دي خو مین شی هم دا دی بای چې تو کم لیول ته زی ته په هر یو شی باندې کلیکینګ کې دا کلیکینګ چې کم دی ستاسو دا اپروپریټ دی او کدا بس تو اصله گیا او بس خلکو ته وی چې ګوړه ګوړه کو خپل بده خوږیږي هغه خبرې ده چې خبرو کار نه دی کنه چې څه کسوړې بزانه نه راغوي چې چیز پکې دوا او هوا به کې سیوای د مین شی دا چې دا شی ډیر زیات یو لازمي نه کله ما خبرې به تاسو بدلېږي او خېلېږي ډیر زیات لازمي ټاپک دی مای فرند نن سبا په ګوګل باندې سرچ ته په دنیا شې باندې ما سوچونه وکتل د خدای مسلمانانو ملکونو ول خطابه او برباد دي یو خو په شیطان را باندې کړی دا دا شې زونه وته راکی بل یو سیټ د خو به انګريزانو خلک چې د انګريزانو کنه مسلمان چې هغه د باندې را شروع کړی دا او سره منسدي خو یاره ستاره ذهن چې کوم دی موږ څنګه ګندکو چې تو مخه تتل نه شي په دې باندې بخیر یو نور ویډیو غانې بیا مخه راغو په سیریز کې تاسو به باندې نور هم بات کوم په دې کې حیا نشتی حیا غ شي ختم شوی دی چې تاسو په لاس کې کمپیوټر د حیا خبرې باندې کوم چې تاسو په لاس کې موبایل د حیا خبرې به نشتی چې یاره دا خبره باندې کوم اوس پلان کې میونه نه پلان کې خبر نشي دا ما سوې دا د دې شنو خلق شي راځي چې نن ریالټي کو ریالټي د فوکس وکړو په ریالټي باندې ځان مخ ته بوزو ځکه چې کې دې چې تاسو نه واړه شي کې دې تاسو لوی واړی کې دې چې تاسو وس مشران خلک کې دا شي ګوري او په دې کې ورستا تاسو به یو نقصان اورځي چې هغه بیا تاسو مطلب دا دی چې تاسو منټلی او فزیکلی او سپیریچولی چې تاسو په دې باندې بیا نقصان وشي زه امید کوم چې دا لږه خبرې چې ما تاسو ته وکړې په دې باندې بس تاسو لږه نه اندازه وشي تاسو چې ما کوم دا ټیپس درکو دا ټیپس وګورئ په دې ټیپس باندې به ان شاء الله چې تاسو لږه ډیره گزارو شي یاره چې مونږه څنګه د دې شي نه ځان پریوینټ کو الله پامان